رحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټکی یوټیوب چینل له اړخه تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو باندې ویډیو کې به تاسو راخم چې څنګه کولی شئ تاسو خپل په موبایل کې دغه شان د بارډر ولګوئ. دغه لایټینګ والا کوم سیستم چې د خپل په موبایل کې تاسو انسټال کړئ. دا سیټ ګیر چاپیره چې کوم بارډر دی دا به تاسو ښکاري په منځ کې چې کوم بلیک سکرین دی څومره مزیدار لوک ورکوي. تاسو موبایل چې څوک وویني د لرې نه ډېر یو مزیدار په شانتي به ورته ښکاري. دا وګورئ تاسو چې ورته فکر وکړئ نو ډېر ښایسته لوک چې دی هغه ورکوي. تاسو موبایل له هر څوک به ورته یقینا چې ډېر حیران پاتې شي. نو ملګرو ویډیو ته تلو نه مخکې تاسو ته درخواست کوم چې تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټکی یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ خوا کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو دې لپاره به سمپل تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن لینک چې دی موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې راکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. ټیک ده کلم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن تاسو کولو کې تاسو ته به یو داسې شان انټرفیس راشي. دلته کې تاسو له مختلف کم تیمز چې دی راکړي دي مطلب دغه بارډر لاین چې کم دي هغه تاسو له راکړي دي. تاسو به سمپل دلته کې څه وکړئ د دې ځینه به تاسو یو چې دی هغه را سلیکټ کړئ. دا وګورئ دلته کې به تاسو بیا که خیر په نیم ورته ورکوئ یا بل څه ورته ورکوئ نو هغه به ورته ورکوئ او په دې کریټ باندې به تاسو څه وکړئ کلیک وکړئ. ټیک ده کله چې تاسو په دې کریټ باندې کلیک وکړئ نو دلته کې تاسو له مختلف کوم آپشن چې دی رن سټایل مطلب دا وګورئ تاسو ګیر چاپیره به تاسو ته ښکاري چې کوم یو ستاسو خوښ وي نو هغه پکې تاسو لګولی شئ. دغه شانتې کوم کلر که تاسو خپل چوز کول غواړئ خپلې د خوښې کلر نو تاسو لګولی شئ. دغه شانتې که سایډ ته کوم د سیمبل شان چې دي دا پکې ستاسو کوم خوښ وي نو هغه پکې هم تاسو لګولی شئ. دا وګورئ مختلف ایموجیز هر څه چې دي هغه پکې تاسو چې دي پکې تاسو ته دې ځای نه لګولی شئ. دغه شانتې وګورئ کوم کلر چې دی یا کوم وال پیپر چې ورسره تاسو لګول غواړئ نو هغه که تاسو خپل له ګیلري نه رااخیستل غواړئ نو هغه پکې هم تاسو لګولی شئ. خپل فوټو وغیره پکې لګول غواړئ نو هغه پکې تاسو ټول هر څه چې دي هغه پکې تاسو ته دې ځای نه سلیکټ کولی شئ. مثال په طور دا سلیکټ شو. ټیک ده دا وګورئ تاسو دغه شانتې کوم بارډر سپیډ چې دی هغه تاسو تیزول سلو کول غواړئ کوم بارډر سایز چې دی هغه غټول غواړئ یا وړوکی کول غواړئ. صحیح ده دغه شانتې تاسو کولی شئ چې هر څه چې دی خپل موبایل کې سیټ کړئ. دغه شانتې او دا هر څه چې کله تاسو ته دې ځای نه سمپل هر څه سلیکټ کړو نو په کریټ باندې به تاسو څه وکړئ په کریټ به تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو بیک راشئ نو دا به ستاسو په موبایل باندې تاسو څه کوئ دغلته کې دا وګورئ ته دې ځای نه به تاسو ته خپل په موبایل باندې سلیکټ کړئ. دلته کې به تاسو ته ښکاري چې دا څومره مزیدار لوک چې دی ستاسو موبایل له ورکوي. ګیر چاپیره تاسو کتلی شئ د موبایل په دې سایډ کوم بارډرز چې دي په دې کې کوم لایټینګ سیسټم چې دی هغه پکې ما وکړو. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل موبایل ډېر زیات ښایسته کړئ ډېر زیات ښکلی یې کړئ ډېر زیات زړه راښکونکی یې کړئ. نو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښ شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ د ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.